د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ د پشت باغ په کلي کې د 10 کیلومتره په اوږدوالي او 7 مترو پلانوالي سړک د جغل اچولو چارې د سیمې د اوسیدونکو د 209 الفتح قلو اردو قمندانۍ د بلخ ولایت مقام او دغه ولایت د ټولګټو چارو ریاست په همکارۍ او مالی ملاتړ پیل شوې. د بلخ د ټولګټو چارو رئیس وایي چې د دهدادي ولسوالۍ د خلکو د ستونزو د حل په موخه دا سړک د 10 کیلومتره په اوږدوالي او 7 مترو پلانوالي په معیاري ډول جغل پرې اچول کیږي چې له کوچني اختر څخه مخکې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د هغه په وینا د دې سړک د جغل اچونې لګښت د سیمې د خلکو د ولایت مقام او د 209 الفتح قلو اردو قمندانۍ په ګډې همکارۍ برابریږي. ساحه‌ای که ما شما نشستیم ایستاد هستیم مربوط ولسوالی دهدادی قریه پشت باغ است. در حدود 10 کیلومتر طول داره او 7 متر عرض سرک هستند که ساحه خراب بودن خیلی زیاد. مردم محل عریضه را به ولسوال صاحب محترم کرده بودن، همچنان به مقام محترم ولایت بلخ از جناب حاجی صاحب به ریاست فواید عامه بلخ هدایت داده شدن که سرک متذکره را به مردم جور بکنین. ماشینری که در اینجا شما میبینین و هستن از ریاست فواید عامه بلخ و همچنان از کمیته حالت اضطراری ولایت بلخ هستند. هزینه سرک متذکره در حدود بالاتر 1 میلیون افغانی هستند که از طرف مردم محل و مقام ولایت بلخ و همچنان قلو اردو 209 الفتح پرداخت می شوند. ورته مهال د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د دغه سړک د جغل اچولو د پیل هرکلی کړی او خوښي څرګنده کړې. هغوی وایي چې په تیرو کلونو کې د دغه سړک خرابوالي د دوی لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې وي. دوی هیله لري چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به ترانسپورتي او د تګ راتګ په برخه کې ستونزې حل شي. در فصل بهار که بود از دست خاک و چنگ ما عذاب بودیم. حالی که از دست بیادر لای و گل و بیادر هر جای خندق این لای و او بود. خدا شما را خیر بده، ما بسیار خوشیم. الحمدلله با اثر همین کمک ها ریاست فواید عامه قماندان صاحب قلو اردو و وسایط قلو اردو دیگه این سرک ها الحمدلله خیلی خوب شده و قابل استفاده شده. و همین از سرک از دست خاک و بیادر بچه ها طفلای ما مکتب میرفت، در راه رفته نمیتونست. این جغل اندازی بسیار به ما مفاد کرد. این حال به خط با آماده و خیلی آماده است بخیر که امروز دولت ما امارات بخیر با آماده خیل شود. ما از بسیار راضی هستیم. د یادونې وړ ده چې د بلخ د ټولګټو چارو ریاست په 1405 کال کې د مزار شریف ښار او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د سړک جوړونې د دریو لویو پروژو د پلي کېدو خبر ورکړی دی. په دغه پروژو کې د حیرتان دوراهي په اړوندو کې د کابل مزار سړک، د بلخ او دولت آباد ولسوالیو ترمنځ د کلیفت بندر لاره او همدارنګه د شهید داود مزمل له څلورلارې څخه د بلخ ولسوالۍ تر څلورلارې پورې سړک شامل دي چې موخه د ترانسپورتي ستونزو حل، د خلکو په تګ راتګ کې اسانتیا او د اقتصادي فعالیتونو وده بلل شوې ده.